قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم د پیاوړي لیکوال پښین مشاعره ګورئ. په نننۍ مشاعره کې ځوانانو شاعرانو خپل کلامونه واورول او نوبت زموږ د نن د مشاعرې صدر ته راورسېدی. زموږ د نن د مشاعرې مشر پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب دی. زه اوس دته خواست کوم چې د نن د مشاعرې په هکله خپله زرینه وینا مختصره راته وړاندې کړي او بیا خپل خوږ کلام راته واوروي. فیض شهزاد صاحب. جهان مننه تیمورشاه کمال او د پیاوړي لیکوال ملګري ټول شاعران. زما د پیاوړي لیکوال تقریبا 28 یا 30 کاله چې کوم د دوی ادبي سفر دی، په دا ټوله سفر یې زما نظر دی. دا پیاوړي لیکوال یو داسې بنیاد د هدف ده او خصوصا ځوانانو ته علمي او ادبي یو داسې لارې وټاکلې چې د هغه نظیر نشته. او د دې اعتراف ارواښاد عمرګل عسکر صاحب، ارواښاد پروفیسر صاحبزاده امیدالله صاحب، د اردو دنیا ډاکټر عبدالرشید آزاد صاحب هغه هم دغه ذکر کړی دی. نو یقینا چې دغه پیاوړي لیکوال یو نسل ور روانو نسلو ته معرفي کوي. نه صرف دا چې معرفي، بلکې دغه نوی نسل، د ځوان نسل د ادیبان او شاعران د پښین څه د لر وبر دپاره د همیشه دپاره محفوظ په تاریخ. دا د دوی ویاړ دی، دا د دوی افتخار دی. په دې زه دوی ته دا درکوم، خصوصا تیمورشاه کمال او د ده ټولو ملګرو ته. او دویم چې په داسې دغ ښار کې او په داسې ناترسه ژوند کې داسې ادبي ناستې، داسې علمي ناستې د مذاکرو په شکل کې هم او د ادبي تنقیدي نشستو په شکل کې هم، د مشاعرو په شکل کې هم، او حتی چې اوس خو یو داسې سلسله شروع کړې ده چې دا به د تاریخ یو حصه وي او پښین به په ادبي دنیا کې د همیشه دپاره محفوظه کوي د شاعر او کتاب. د دې څخه زما الفاظ نشته چې زه د دې شکریه څه تلاز ادا کړم. دا یې د ځان سره نه، دا یې د پښین سره نه، دا یې د ادب سره نه، دا یې د راروانو نسلو سره د حسر چې دی د راروانو نسلو سره وکړ. او ادب دومره اسانه کار نه ده. ادب ته خو ویل شوي دي نه چې ادب د لطیفو جذباتو یو خوږ نوم دی، خو هدف چې کوم دی هغه د ژوند تفسیر دی، او هدف چې دی هغه د ژوند د ګرانو سوالو جواب اسانه کوي. زه یوار بیا دلته ناست ټول ملګري چې داسې نه وي چې زماسې نه پاتې شي د زمان قرار سیواکې د شادمنه پورې، د فضل الرحمن سوري صاحب سیواکې، د احمد زهیره پورې، د طاهر دیوال سیواکې، د عبدالمالک قلمیاره پورې. اوس دغه کمال دی نه، د ده کمال دغه دی نه، دا په مفته کې نه کېږي. وخت هم ورکوه، سوال هم کوه، در کور یې راوله هم ماحول هم جوړوه. نو چې زه هر څو درته دا ادبا کمال کړو د ده شکریه ادا کړم، هغه لږ ده. او دعا به مې د هغه یې چې تر څو ژوند یې د پیاوړي لیکوال سفر د هغه رنګه روان وي او د نسلو دپاره. را به سمه اوس به زه یو شعر ووایم چې اور په کور د پښتون بل دی سوځي سوځي، اور په کور د پښتون بل دی سوځي سوځي، اور په کور د پښتون بل دی سوځي سوځي، ډېر پېښور دی که کابل دی سوځي سوځي. او نن چې اور شهزاده چیرې بل دی، نن چې اور شهزاده چیرې بل دی، شهزاده چیرې بل دی، خو پښتون پکې اول دی سوځي سوځي. بیا نن چې اور شهزاده چیرې بل دی، خو پښتون پکې اول دی سوځي سوځي. پروا نسته که نن زیر یو، پروا نسته که نن زیر یو، خو معنا مې د سبا ده. پروا نسته که نن زیر یو، خو معنا مې د سبا ده.
او موږ به څنګه شاته لاړ شو موږ به څنګه شاته لاړ شو چې تړلې مې نن ملا ده موږ به څنګه شاته لاړ شو چې تړلې مې اوس ملا ده او څه عجب ساده شهزاد دی څه عجب ساده شهزاد دی له قاتل تمنا ده ساده شهزاد دی له قاتل تمنا ده او د غزل مطلب ووایم چې بیا د وخت حاکم وما ته دا خبره وکړله بیا د وخت حاکم وما ته دا خبره وکړله بیا د وخت حاکم وما ته دا خبره وکړله څه له د تیارو کې د رڼا خبره وکړله بیا د وخت حاکم وما ته دا خبره وکړله څه له د تیارو کې د رڼا خبره وکړله دلته یو قانون خلکو څه دا رنګه جوړ کړی دی دلته یو قانون خلکو څه دا رنګه جوړ کړی دی دلته یو قانون خلکو څه دا رنګه جوړ کړی دی خاورو ته به ځي که د سبا خبره دلته یو قانون خلکو څه دا رنګه جوړ کړی دی خاورو ته به ځي که د سبا خبره وکړله او زه و دغه ژوند ته اوس ښکلا له کومه راوړمه زه و دغه ژوند ته اوس ښکلا له کومه راوړمه ژوند ته اوس ښکلا له کومه راوړمه جرم دی کمانم د ښکلا خبره وکړله زه و دغه ژوند ته اوس ښکلا له کومه راوړمه جرم دی کمانن د ښکلا خبره وکړله او څوک د ښار امیر ته دا ویلی سي چې څه نه دي د وخت امیر څوک د ښار امیر ته دا ویلی سي چې څه نه دي بیا زما په خاوره نن د چا خبره وکړله څوک د ښار امیر ته دا ویلی سي چې څه نه دي بیا زما په خاوره نن د چا خبره وکړله او رایسي وپښو ته ولاسو ته زولنې د وخت رایسي وپښو ته ولاسو ته زولنې د وخت چاکه په دې ښار کې د رڼا خبره او بیا د ښار قاضي وما شهزاد ته په لاسو وایي بیا د ښار قاضي وما شهزاد ته په لاسو وایي زه به تر زندانه که تا بیا خبره بیا د ښار قاضي وما شهزاد ته په لاسو وایي زه به تر زندانه که تا بیا خبره وکړله توجه جهان منل ډېره